د بیبي مریم د ولایت په مخ کې نه یقین راغلی، په دې نور هم یقین راغی او لوی پرچار او پروپاګاندا جوړه شوه چې بیبي مریم له رب العالمین بچي ورکړی او بغیر د پلان ولا الله بچي ورکړی. خلک په تماشو راتلل او حضرت عیسی علیه السلام باندې الله تعالی خپل برکتونه شروع کړل. دا په ویریدا چې دې قوم دې اسرائیل دوی خو حضرت زکریا علیه السلام په اونه کې راکړل. دا هغه قوم چې حضرت یحیی علیه السلام دوی حلال کړل. نو اسنه ما دا بچی رانه چته مړ نه نو دا لاړه مصر، دا غل نه هجرت مصر ته لاړه. الته کې خپل بچی پاله چې دته ډېر څوک پیژني نه، چاته څه پته لګي چې دا څوک دی او دا چا زوی دی. دا خپل بچی دی او یوم به خو الله تعالی په عیسی علیه السلام کې داسې معنی پیدا کړو چې دا ماشوم چې خبره شروع کړي نو د خلکو د لوبونه به ځان ساته او خلکو ته به نصیحت کوي چې چا به ګناه کوله را ګناه مکوه. ناشنا خلک ورته راغون شو دا ماشوم بچي ته ګوره خلکو ته نصیحت ته ګوره او که چا به کفر او شرک او د هغې بیرت کوی دا الله نه ویرېږي، الله له شریک مه جوړوئ. په ماشوموالي کې دا نصیحتونه شروع کړل خلکو او داسې نښې نښانې پکې رب العالمین په ماشوموالي کې ښکاره کړی چې مور یو ځل لېږلی چې داسې کاروبار به زده کړي. خامخا د مور په ذهن کې هم دی چې دا بچی مې دین هم زده کوي، عبادت هم کوي، خو چې څه زده کړي چې دا نه څه روزي اورېده خو هم ګټي که نه. نو هغه زمانه کې دا صنعت هر چا به خپل بچي ته څه کار کوو، لکه د ترکاڼۍ چل، د لوارۍ چل، د بل چل. نو مور اولېږه دوبیانو له وی دا هغې دا جامې رنګ کوي، د رنګ سازی چل ته زده دې لاړه هغه دوبیانو سره خپل منځ اودس به هم کوو، خلکو ته نصیحت به هم کوو، هغې سره یې د جامو د رنګ سازی چل هم زده کوو. هغه مشر دوبي یو ځل چېرته ته عیسی علیه السلام ګورې لاره کوټې د ماشوم ورته یې ویې داسې چل به وکړي، دې له به شین رنګ ورکړي، دې جامې له به سور رنګ ورکړي، دې له به دا رنګ ورکړي، دې له به دا رنګ ورکړي. هرې ټوکړې سره یو ټوکړه ولا وتړله. رنګ سادان اوس هم داسې دی چې هغه لاړ هغه استاد نه د ټولې جامې راواخېستې په یو بالټي کې واچولې، یو چاټک او لګیا دی هغه ورسره دی لړی او دی چې استاد راغی ویې څه چل دی وکړه ویې دې چاټک کې مې چوټ خدای بنده دا دې څه وکړه دې خلکو له به څه جواب ورکړو. دا خو تا ټول په یو رنګ کې اچولي دي، هغه یو شین رنګ جامه غواړي، بل سور غواړي، بل تور غواړي، بل خړه غواړي. دا دې څه وکړل ټول دې یو رنګ کړل. دې خلکو له به د جامې تاوان نه کم دی نه راوړل. دا دې څه کړي دي. عیسی علیه السلام ورته استاد دا دې کښېنه پټله د کښېنه تماشه کوه. یو جوړه به یې چې راایستله او چا پورې به شنه کپړه غوټه او نه به شنه راوسته، همدا یو چا ټایم چې بلې ته به یې بوتې کړی به سره راوسته، چې بلې ته به یې بوتې کړی به توره راوسته. خو چې کومه رنګ ټوکړه به په کمې پورې تړلې وله یو چا ټایم به هغه مختلف رنګونه والا راوستل. حیران شو ورته چې خدای پاکه دا ماشوم دی لږ ته ګوره دی کمالاتو ته لکه ساحر یې جادوګرې که څه چل دی. وی نه ما له الله په ماشوموالي کې پیغمبري را کړې، زه د الله رسول یم، د الله پیغمبر یم، جعلني نبیا، د الله پیغمبر یم، الله نبوت او پیغمبري را کړې ده. څومره هغه حواریین دوبیان چې جامو رنګولو والا او جامو انځلو والا دې ټولو اول نمبر په عیسی علیه السلام باندې ایمان لري. ګورې دا هغه پیغمبر دی چې د نور څومره پیغمبران چې تېر شوي 40 کالو کې الله نبوت ورکړی، عیسی علیه السلام له الله مخکې پیغمبري ورکړی، ټول ورباندې ایمان راوړل. په لاره به خلکو ته به نصیحت. یو قوم له ورغې ودرېد، ستا څه معجزه؟ هغه زمانه خو داسې د معجزو د زمانې څه معجزه لري؟ څه نښه شته که نشته؟ او څه نښه ده ووایه راته، تاسو څه وایه؟ ښه دا راته ووایه چې بېګا مونږ څه خوړلي. هغې به هم تپوس داسې کوو چې تعجیبه تپوس دی، بېګا مې څه خوړلي؟ وی تاسو بېګا ټیپر خوړلي. چاته به دا چا چې به څه خوړلي؟ بېګا هم باټینګ نه خوړلي، بېګا هم دا شی خوړلي. وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. راشئ چې تاسو څه خوړلي دي او په کور کې م څه شي ذخیره کړی د هغې حال درته وایم. لا ما ته الله دا علم را کړی. ماشوم به راغی مور ته به یې ژړل، بار به یې ژړل، بچې سړي د بابا راله څه نه راکړي. پلار به یې ویل څه شته دی نه نو زه ورکړه که نه هلکه 100 روپۍ وله ورکړه. ماشوم دی بچې یې ژاړي هېڅ هم نشته، څه وله ورکړم؟ وی نشته بیا که نه څه شی وی نه بچې دې خوا راشه ورشه هغه پلانکۍ المارۍ ته وخېږه بره لوښي کې دونه پیسې پرتې دي شاب منډه کړه. ماشوم به لاړ هغه ته پیسې به یې راوړي. ماشوم به ژړل، پلار ته به یې خوراک راکړه، مور ته به یې ژړل، دی به وله دی ورکړه که نه خوراک. بچې دی ولې ژړی؟ نه کم دی نه ولې ورکړو مونږ که نه خوراک کم دی. دی خوا راشه بچې نشته تاسو که نه خوراک نه ورشه هغه المارۍ کې تاخته به راوخېږه پکې سیوان پراته دي شا به ځله راوله. لوی غم جوړ شو، خلکو ورپسې جلوس جله جلسه جوړه کړه چې مونږ ته ټول ماشومان دی ولمسوله.
ماشومان ته موږ پیسې هم پټو، خوراک هم ته پټو، سیدونه هم ته پټو، او ته ټول ماشومانو ته خیر هر څه ورته خیر چې کور کې هلته هغه شی پروت دی، هلته پیسې پرتې دي، چا به یې ورځئ؟ عیسی علیه السلام به وي نو خو تاسو دروغ وایئ، تاسو وایئ موږ کره خوراک نشته. خو چې کوم دی به خلقو ته د رب العالمین د قدرت او د الله تعالی دلایل او د دین نصیحت کو او خلقو به معجزې ښودلې او معجزه به ورته ښکاره کوله. ګورې سره د دې خلق دا لوی طبیب تېر شوی دی، دا غټ غټ طبیبان تېر شوي دي په هغه زمانه کې، دا د طب زمانه وه، دا دقیانوس او فیثاغورس او ارسطو او دا دغه زمانه کې تېر شوي لوی لوی د زمانې دا لوی لوی حکیمان چې دا نومونه اوس یادېږي. دغه دور د دغې خلقو نو د طب یو لکه اوس چې څنګه د ساینس او د ډاکټرۍ یو دور دی او خلک یو ساینسي دور دی په دنیا باندې، په هغه زمانه کې د طب او د ډاکټرۍ او د حکمت یو دور. عیسی علیه السلام د چې به څوک رالل مریض به وخا وایه که نه ستاسو معجزه ده، نو ده به وایي چې کوم انسان په سترګو ړوند دي ړوند، ابرئ الاکمه والابرص باذن الله. په سترګو ړوند اکمه په عربۍ کې هغه ړوند ته وایي چې د مور او پلار د مور نه پیدایشي ړوند، او چې کوم سړی وروسته ړوند شي د هغه بیا هم څه ناسه څوک علاج وکړي خدای پاک یې جوړ کړي، خو چې دا د مور نه پیدایشي ړوند دي د علاج بیا ګران اکمه ورته وایي په عربۍ کې. اب راغی ړوند دی خو راشه لاس دې پراخ کړ او د الله په حکم باندې به سترګې جوړې شو، نظر به لګي راشه که نه اوس د دنیا یو ارسطاطالیس او د دنیا یو لوی حکیم دی راشي. نو وی راشه ما سره په طب کې مقابله وکړي، ځکه نه د دنیا یو ډاکټر دی راشي او طبیب دی راشي او ړوند دی جوړ کړي، زه جوړولی شم، خو ورسره به دا ټکې وایي چې باذن الله. دا زما کمال نه دی ګور، دا د الله په حکم. معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه، دا یاد وساتئ. دا پیغمبر نه الله معجزه ښکاره کوي په اختیار د معجزې د رب العالمین سره. که د الله خوښی نو د پیغمبر د لاس نه داسې کار وکړي چې هغه په دنیا کې بل څوک نشي کولی، معجزه ورته وکړي. او که د الله نه خوښه نه کېږي، یو سړی رابغې برګي مرض والا، هغه زمانه کې د برګي مرض علاج چا سره نه، دله به راغې په ما خو دا برګي مرض دی، لاس به یې پراخ کړ، پروردګار به په اساس هغه جوړ خټه به یې راواخېسته، د خټې نه به یې مرغۍ جوړه کړه، د مرغۍ شکل خلکو ټولو به ورته کتل، وایي دا ګوره دی نه چنچڼه جوړه کړله، هغې له به یې پوکې ورکړي، هغه به والوت، پوره مرغۍ به ترې جوړه شوه، نه هغه به والوت. علما لیکي چې د خلکو د نظر نه واخوا شو نو بیا به راپرېوت، خو خلکو خو به ولیده چې دا مرغۍ ده شوې، لیکن سره د هغې دا دومره غټې غټې معجزې چې ړوند به جوړ شو، برګې به جوړ شو او مرغۍ به د خټې نه جوړه کړه، هغه به الوته او سره د هغې نه به یې وایي هذا سحر عظیم، وایي دا لوی جادو دی جادو. څوک به مسلمانان هم شو، چا به ایمان هم راوړ، دا خپل ملګري به ورسره روان، چا چې په عیسی علیه السلام ایمان راوړه دا به ورسره په لاره روان، یو کلي ته دا نصیحت کوه، بل کلي ته دا نصیحت کوه، بل کلي ته دا نصیحت کوه. یو کلي ته ورغې وایي موږ به هله ستا ومنو چې دې مقبره باندې ته تېرېږې، دا یو قبر دی، دا مړې راته راجم دی. رب العالمین ته یې رجوع کړه چې الله دا خلقو داسې معجزه غواړي، وایي دا به هم وکړو، خو عادت یې واله چې دا به ایمان راوړي که به راونه، وایي ښه ده بلکل زه به دا هم وکړم د الله په حکم، ایمان به راوړی که به راونه، وایي که دا دې وکړه موږ ټول مسلمانېږو. هغه مړي سر ته ودرېد، وایي قم باذن الله، د الله په حکم پاس قبر اوښلېد او یو سړی ته راووت، د سړی ته راووت، علما لیکي دا نیم ویښتې سپین او نیم ویښتې تور. عیسی علیه السلام دې تپوس کوي، وایي ته څوک یې؟ وایي زه عزیر یم، عزیر علیه السلام د الله پیغمبر، څو کاله مخکې ته مړ شوی دی. وایي ګوره دونه موده مخکې دا عزیر علیه السلام مړ شوی دی. عیسی علیه السلام دې تپوس کوي، وایي ته څوک یې؟ وایي زه عیسی یم، عیسی ابن مریم د الله پیغمبر، د الله په حکم مې درته اواز وکړو ته راپاڅېدې، روح در کې راغی. وایي دا تپوس ته نه کومه چې دا ویښته دی ولې نیم سپین دی او نیم تور دی. وایي تا چې کله اواز وکړ چې قم باذن الله، وایي په ما هیبت راغی چې قیامت دی. حالانکې ګورې عزیر علیه السلام د خدای پیغمبر تېر شوی دی، برګزیده پیغمبر، نو ما باندې هیبت راغی چې دا جوړ د قیامت ورځ ده او بس اوس حساب کتاب ته روانېږو. وایي دا د قیامت د ورځې د هغه هیبت ته وجې نه مې دا نیم ویښته سپین په لاره روانو، یو بل انسان په قبر تېرېده، وایي که دا راته راجم دی کم ایمان به راوړی وی، او هغه ته ودرېد، وایي قم باذن الله. چې پاڅېده تپوس یې ترې وکړ، وایي ته څوک یې؟ وایي د سام ابن نوح یم، د نوح علیه السلام زوی سام، سود
زره کاله مخکې مړ شوی، څو زره کاله مخکې. وی ای عیسی را سره دې زیاتې وکړې. وی ولې؟ وی جمدې دې کړم، نو په دنیا کې جمدې مه کنه بیا به مرم. نه بیا به مرې. وی زیاتې دې را سره. وی دا څنګه؟ وی ده چې مړ شوی زما زرګونه کاله وشو چې زه مړ یم او قبر کې پروت یم، خو د زنکدن تریخوالی مې په دا خوله کې اوسه پورې پروت. نو اوس به بیا ما باندې زنکدن راځي، نو زه به بیا مرم. د نوح علیه السلام زه اسلام کومه زمانه کې څو زره لکه کاله مخکې مړ، الله ته پته چې څومره کلونه تېر شوي. وی زه به الله ته سوال وکړم چې پرا باندې بیا زنکدن تکلیف نه راوړي. وی بس دا مهرباني راته د الله نه سوال وکړو، یا الله ته خو دې ساه واخله، خو د زنکدن تکلیف دې یو ځل پې تېر کړي، دوباره پې مه تېروه. په لاره بل ځای روان دی، یو بوډی دی ژاړي، جنازه روانه ده، چغې وایي چغې وایي. عیسی علیه السلام پې رحم راغی، دا بوډی ولې چغې وایي؟ وی دا د دې بوډۍ یو زوی دی او پسې جاړي مړ شوی دی. وی کېره دا جنازه؟ وی بوډۍ دی خوا راشه. وی ولې جاړئ؟ وی بس په دې جاړم چې دا یو زوی مې نیازبین پلار یې نشته، یتیم و او دی مړ شو. وی ښه که زه الله نه سوال وکړم او دا بچی د الله نه جمدې کړي، ما به د الله رسول ومنې وی او خلکو ته یې مخ کړې. وی که داسې وکړم تاسو ټول به ما د الله رسول ومنې وی بلکل تا سره وعده ده. د کټ سر ته ودرېدو، قم باذن الله. هغه هلک نیغ په کټ کې کېناست، جمدې شو. خو دا ټکې به یې ورسره وی چې ګورې قم باذن الله، د الله په حکم پاس. دا څه فرضي قصې نه دي، قرآن حکیم کې الله فرمایي واحیي الموتى باذن الله، زه به د الله په حکم مړي جمدې کوم. میت نه موتا دی، مړي به جمدې کوم د الله په حکم. په یو بل علاقه تېرېده، هلته چا بادشاه ته الوی چې ولک دلته راغلی دی، خلکو له دعوت ورکوي او ډېر خلک یې ملګري هم شو، بلا خلک مسلمانان شو. وی دا څوک دی؟ وی دا د الله پیغمبر، دعوی کړه چې د الله پیغمبر یم. او ناشنا موجودې دي ورسره بادشاه سلام، دا چل کوي دا چل کوي دا چل کوي، مړي جمدې کوي. د دې بادشاه یو زوی مړ شوی، وی عیسی علیه السلام یې ورته وی ته د الله رسول یې. وی ستا دا موجود هم چې ړانده جوړی؟ وی د الله په حکم. برګیان جوړی؟ وی د الله په حکم. مړي جمدې کوي؟ وی د الله په حکم. وی ښه نو زه او زما دا ټول رعیت مسلمانېږي، پته ایمان راوړي، دا ټول وطن زما، خو په دې شرط چې زما یو زوی مړ دی او د هغه قبر ته بوځم هغه را جمدې. وی دا ټیک وی دروغ خو به نه؟ وی نه، زه چې بوی ته د قبر سر ته یې ودرېد، هلته ودرېد. وی قم باذن الله، د الله په حکم پاس. هغه زوی نیغ پاسېد، چې څنګه پاسېده د الله پاسې کې حکمت دی. بادشاه خلک راغونډ کړل، وی زه مسلمانېږم او تاسو به مسلمانېږئ. وګورئ دا د الله رښتونی پیغمبر او دی معجزه چې د ما زوی را جمدې کړي. بس خلکو انقلاب جوړ کړ، دا بادشاه ډېر ظالم وي، موږ ستا نه تنګ یو چې دا زوی دې مړ شو، لار دې موږ سره ظلمونه کول، نیکه دې ظلمونه کول، چې زوی دې مړ شو موږ در باندې خوشحاله وو چې دا بس سبب مړ چې دنه به خلاص شو. بیا دې دا زوی را جمدې شو، بس قوم یو زنده‌باد او یو انقلاب جوړ. عیسی علیه السلام ته مور وخت دې نه ځان وباسو، دلته را د بل غم جوړ نه شي. لوی اډانه جوړه شوه، د عیسی علیه السلام مرګري وو، د بادشاه خلاف جو، د بادشاه مرګري وو، لوی هنګامه جوړه شوه. دغه ځای نه عیسی علیه السلام سفر کړ. تاریخ لیکي د مارون چې سره د دومره لوی معجزاتو چې خلکو ته به ښکاره کولې، بیا هم په یو وطن کې د خپې ځای نه و، یو ځای نه بیا بل وطن ته هجرت کو، د بل ځای نه بل وطن ته هجرت کو. دا بني اسرائیل ډېر ظالمان، دومره قوي معجزې، داسې معجزې به دې ظالمانو ته ښکاره کېدلې، خو چې معمولي به پکې د دنیا تاوان یا د مشرۍ تاوان به پکې، نو بیا به یې دې ته نه کتل چې دا د خدای پیغمبر دی او دا معجزې ښکاره کېږي، بیا به یې رانیو سر به یې پرې کوو. دا دومره ظالمان دي دا یهودیان. نن نه ګورئ دنیا کې څومره په مسلمانانو منقتل دي، دا چې په عراق نن څومره قتل او قتال کېږي. تاسو په اخبارونو کې اورئ چې په عراق کې د ډېرو پیغمبرانو قبرونه دي او د هغې پیغمبرانو په مزاراتو باندې هم ګولۍ ورېږي. خو دا خو د یهودیانو سازش دی. د صحابو قبرونه څه کې بلا په سورونو پیغمبران د عراق په خاوره کې پراته دي او د هغې پیغمبرانو په مزاراتو ګولۍ ورېږي. کوي امریکې والا، خو سازش د چا دی؟ د یهود. څومره چې د هغه ځای نه د امریکې په پینټاګان کې فیصلې کېږي، ټول یهودیان دي، ټول د هغې فیصلې دي. لاره باندې حضرت عیسی علیه السلام روانو، یو ملګري ورسره و، په سفر باندې ورسره 3 ډوډۍ دي. نو یو ځای کې کېناستل، نو یوه روټۍ دو خوړله، دی راته را معجزې ښې د الله د قدرت تا نښې. یوه روټۍ هغه ملګري وخوړه. نو عیسی علیه السلام هغه ملګري ته وایي چې دا 3مه روټۍ سنبال کړه، او زه اودس ماتوم، اودس کوم بیا راځم. چې لاړ اودس یې مات کړه، اودس یې وکړه، راغی
ملګری ته ویل چې دوه روټه سنبال کړو روټه کوم امرګری ورته وینا غدرې ما پاتې شو کنه موږ په سفر روان یو موږ ته روټه ضرورت دی وې درې ما خو نشته بدور وړې یو تا خوړې او ما خوړې دا خدای باندې درې ما ډوډۍ دې څکړه نه نشته چې سامان زلاړل یو سره روانه ورسره دوه بچی دي حضرت عیسی علیہ السلام هغه یو بچی ته आवाज وکړه بچی چرای په چاړې لاله کړ اورې بل کروته دې مرګري ته وای وستاري په هغه ذات قسمی چې مال را معجزه راکړه چې رښتیا وای هغه درې ما ډوډۍ دې څکړه وې د څه خبر هغه کولې وای والے هغه یو خلاص پورا دواړو چې سمخ منځ لاله یو نیر به ده به دریاب کشته نشته د مرګري لاس یې ونیو او دغه څه به پورې ورته وی په هغه ذات ستا قسمی چې مو تعالی طاقت راکړ او په دریاب باندې به د کشته نه را پورې استلو چې اوس مرا درېسته وای چې هغه ډوډۍ دې څکړه وی زه ډوډۍ نه خبر پورا ګوره د بنی اسرائیل حرامي وکنه د بنی اسرائیل حرامي یعنی چې دومره معجزه یو کافر مومن رښتیا به و نو چې سمن دلال نو خور را یو ځکړه کانی را یو ځکړه او دمه په واجب داغین رب العالمین اعلی قسم لالونه او ملغلره جوړه نو درې ځای کړ پیدا یو ستاش دا یو دماش او دا درې مده هغه چا دي چې چا ډوړې خوړلې وې اما خوړلې مان رااله وې اما خوړلې وې خابا وې دا ټول زر او دا لال او دا ارسستا او باستا تر دماقات لاړو عیسی علیہ السلام ته روان شو تا دروغجن سره چې دومره معجزات لري ته مخ کې وې باقي د رښتیا نه وي خو چې مال به درته کې خو نو ال دی نو هغه زړه نه جدا شو نو غلب راځي په دا شی چې غلب راځي هغه سره توري مولای هغه زمانه چې سامان اوځي څه کې چې سامان وي ولولا ټوي کې بلا زر هغه وجمه دی دې دا فکر دې ما سره وجمه او چې ما سره څومره مال درې ځای دی یو سبستا چې یو غلطوي بلتوي بل بستا چې یو بدماش وجمه مثلا هغه په کې سوچ کړی چې صرف دې ځای سړی مړ زغه موږ له دوی سي راکې نو دام ډېر درې واړه په ځنګل کې کېناستل وي سبب ایو بلتوي چې لکه اسم بلا پیسې را سره شو دا خو بازار ته وځو بلا دولت ځکه چې ډوډۍ خورو خوري او کس خو بازار ته راځي ډوډۍ راوړي یو پکاس پکې لاړ بازار ته ډوډۍ راځي نو چې ډوډۍ راوغښتا هغه کې سوچ کړی چې دا خو بلا مال او هغه دوا یې دا غوي دی یو زمادراشه په ډوډۍ کې د زهر واچو زبایم چې ما خو دلته وخوړه زه مول شم تاسو یې خورئ هغه به دا خوري دواړه به مړ شي ټول مال به ماته پاتې هغه دواړو په لکه سوچ کړی چې دا دریم پلار باندې کم ولی سوړي چې راشي دا یو به مړ کو پمیان دې نیم کو نیم زماو نیم د دې بل مې هغه ته سوچ کړی دا غوي ته سوچ کړی او چې دې څنګه راغلي په توره ته سروال دی خو ورغول هغه وجه په دې خیال چې مال درې راي کوو دوه راي ولې او بیا په غډوډه شروع کړو هغه کې هغه ځاله چې دی خو خبر نو او چې څو خپل دا دواړه د په غډوډه مړ شو چې عیسی علیہ السلام کله واپس پلاله راته مال او مغه پروتو او دا شاګرد یې وسره دواړه غلم مردار پراته اے د دنیا لالچ اے ګنده مال د دنیا لالچ خلق بمړه کې مردار به کو ته هم دغه په میدان پاتې دا څه دا وکنه د آدم علیہ السلام د زمانه نه والا تر اوسه پورې چې څومره مال او دولت په دنیا کې رغړي خبر لکه ځان سره یوړو یو تیزی بل تپاتې کېږي اتیزی بل تپاتې کېږي اتیزی بل تپاتې کېږي څومره مال او کسره در دی او کس سپین زر دی نصر سپین غمی لال مرجان یاقوت چا او خوړل او نه ځان نه تاو کړل کې واغستل نو چې دې تلال نو واپس پاتې دا ټول هم دغه یو نه بل تبل نه بل تبل نه بل تپاتې دي پر دې مالونه ساتو داغه څوکې نبی علیہ السلام فرمایي هغه مال ستاسو کې واغست او ځاله وکړه هغه مال ستاسو کې او خوړ او ازما وکړه او چې کم مال تاوان غوست او تا اون خوړ اګورستان دي مسلمانان ادا بل چای در نه پاتې دا څه دا کنه د دوالو جهان مبارک سردار فرمایي چې کم مسلمانانو وختم دي دا باقي واقع به ان شاء الله اند جمعه او دې کې دا چې کوم مقصد د شروع کړی دا د عبرت لپاره یې سړي نه چې سړي به مشغول او نو ان شاء الله اند جمعه دی الله عیسی علیہ السلام اسمان ته جوړ اسمان کې جام دی دا زموږ عقیده ده د قیامت نه مخکې به راکوزېږي او په دنیا به حکومت کوي رب العالمین دې زموږ د الله تعالی په دغه قدرتونو باندې کامل ایمان نصیب وکړي.
دیو چې د مونږ تشکیل د ریوان د مرکز نه د 15 ورځو نه زیات کېږي مختلف پنجاب سند علاقو ته، او په هر یو کلي کې 3-4 میله فاصلې باندې وي. د قصر مونږ به کوي که د 15 ورځو نه د یو سړي زیات هم یو ځای ته تشکیل وکړو، خو 15 ورځې په یو ځای خو نه تېرېږي، 2 ورځې یو ځای کې، 3 ورځې بل ځای کې، 3 ورځې بل ځای کې. نو که ځان لمونځ کوي د قصر به کوي، امام سره چې مونځ کوي بیا خپل پوره مونځ به کوي. د شعبان د روجو فضیلت شته او که نشته دا خو واقعي 15مه کله د شعبان ما ته خو نه معلومه حاجي د 9 شپه یادوي که نه راتلونکې 9 شپه. بهر کې زما دا خیال دی چې زمونږ د منګل شپه به وي غالبا، ما ته خو ته شپه نه ده معلومه چې کومه شپه ده، خو 15مه شپه د شب قدر چې دی په دې شپه کې د الله عبادت کول او د ورځې روژه نیول دا ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله تبارک وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم لبني كلب. د رب العالمین رحمتونه نازلېږي او په عربو کې د بنو کلب یو قبیله وه، هغې به ډېرې زیاتې ګډې چیلې ساتلې. وی د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق الله بخي. دا هغه بخي چې په دې شپه کې الله ته عبادت وکړي او د ورځې الله ته روژه ونیسي، او په دغه شپه باندې رب العالمین د انسان د 1 کال تقدیر لیکي، د لوح محفوظ نه را نقل کوي 1 کال، او د دنیا فرشتو ته حواله کوي. نو 15مه شپه د شب قدر غالبا چې د 9 شپه وي، او نن څه باندې نن 11مه ده کنه، نو چې نن 11مه شوه نو خالی اتوار ګل او 9 خو بیا 14مه راځي، چهارشنبې راځي. نو خدا ده چې زه به معلومات وکړم، ده خدا به د جمعې نه مخکې راځي، خو بهر کې تاسو هم که څوک معلومات کول غواړئ نو سابق صاحب د رضاړو معلومات وکړئ، د رضاړو سابق صاحب نه په ټلیفون معلومات وکړئ، هغه به درته حال ووایي چې یاره کومه یوه شپه ده. دا خو یو بل چټ بدل شاله راکړه چې اوچه کنده کې د فیض محمد مور وفات شوې ده میردلآباد کې، او 5 بجې به اوچه کنده کې جنازه په صادر باندې چې د ماشوم متیا دی ولګي نو لون لاس په نه راکاږي وینځي به ښه 3 ځله به وینځي او به باچې او نه چونکې به 3 ځله. د نکاح تړلو وخت کې د ګوی لپاره د ښځې رور او د تره زوی کافي کېږي، بالکل هر څوک د مسلمانان چې نکاح نه کافي کېږي. چرسو پوړلو کاروبار خو بالکل ناروا دی، حرام دی. دی په دې پیسو کې به زکات ورکوي که به نه ورکوي، نو زکات خو چې د سره څومره نقد مال دی ټوله نه به ورکوي، خو دا شیر دا ګټه ناروا ده. د زکات تپوس یې مه کوه، شی مردار او پلید دی. دا ټیک ده که نه، حضرت حسین رضی الله عنه دا کوفي والا شهید کړی دی، دا ټیک ده بالکل، د کوفې خلک جدید خو بل دی که خو د هغه ګورنر و چې دا شهید کړی د هغه ګورنر. هر نوي څیز باندې د خوشحالۍ په وخت کې مبارکباد، بالکل چې یو سړی نوې جامه واغوندي هغه له په هغې یا نوې شی په هغې مبارکباد، دا دعا ده چې الله یې درله مبارک کړي، مبارک برکت ته وي، یعنې الله دې پکې درله خیر واچوي. یا د خوشحالۍ په موقع باندې بالکل صحابه او نبي علیه السلام یو بل له زیر ورکړي. حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه چې توبه قبوله شوه نو صحابه ولا زیری به ورکول، مبارکباد دی ولا ورکول، مصافحې یې ورسره کړي دي، هغه په زیري کې هغه خپلې جامې هغه سړي له ورکړي دي. ښه جي دعا وکړئ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا الله د افات او بلیات او مصائب غمونو نه پامن کې استاد الله د دواړو جهانو خیر او خوشحالي نصیب کړي. پروردګار که څوک مریضان دي ته ول شفا ورکړي، الله که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص زموږ د حلال رزق نصیب کړي، د مسلمانانو منځ کې اتفاق او اتحاد نصیب کړي. الله چې څومره یهودیان او عیسایان نن د مسلمان خلاف په سازشونو کې سر دي، الله دې هغه سازشونه ناکام کړي، بل قهر سره غرق او تباه مسلمان دي محفوظ کړي، د ټولو مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کړي. آخر وقت بقول ذا كريما نسيت لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. گران و محترم اوریدن کو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب پدے 179 نمبر 61 کے تاسو د حضرت عیسی علیہ السلام د پیدائش واقعہ او معجزے ووریدي. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرے گیټ اشرف روډ سے فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کے د ناصر خان اور حیدر خان سره ملاویږي. ٹیلی فون نمبر دے 255-29-12. اسپیشل فرمائش د نعت خوان حافظ بشیر جان ارمانی. موبائل نمبر 0321 90 24 722.